مونږ ته سورت وایي د قرآن مجید اخیری سورت. زما بچی جمعه ته تللی که نه دی تللی خبر هم دی. زما د بچی پهلنۍ سپاره ده که دویمه ده خبر ته هم نیم. په خپل ژوند کې د ټولو نه غټه خوشحالي دا ده. قدرمنو سلامونه مې واخلئ، صابر جان یم او نور کله خو تاسو په مختلفو پروګرامونو کې ما ګورئ. نن یو ډېر برکتي پروګرام دی، د الله تعالی رحمتونه راوریږي. مفتی ابوبکر صاحب را سره ناست دی، عاصم صاحب را سره ناست دی، نور محمد صاحب را سره ناست. دا یو خبر درته کوم چې نور محمد صاحب به تاسو جرګو مرکو کې ډېر زیات لیدلی وي، خو داسې پروګرامونه چې دی نن دلته ولیدي دا بیا دي نه تپوس کوو. خو مفتی صاحب سره هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مفتی صاحب د ماشومانو چوغې اچولې دي، ګنټې اچولې دي، دا څه چل شوی دی؟ زمونږ نن تقریبا 2 کاله مخکې الحمدلله دلته مونږ مدرسه ابوبکر صدیق په نامه باندې د مسجد کې شروع کا. جی بیا الحمدلله الله فضل او کرم سره نن 2 کاله بعد د هغې ثمره الله رب الکریم مونږ ته راکړه. د درې واړو ماشومانو الحمدلله په 2 کالو کې پورا قرآن مجید حفظ هم کو، حفظ سره چې دی بیا د هغې ګردان هم وکړو. ماشاءالله ماشاءالله. ښه د سره هم چې کوم دی نو ختم وکړو. او جی دا عدنان بھائی دی او دا چې دی د نور محمد بھائی چې دی دا زوی دی، حاجي نور محمد صاحب د دې زوی دی. او الحمدلله دی چې کوم دی دلته حفظ سره بیا دی دا کاری صاحب ورسره خواري وکړه چې دی باقاعده دلته تراوو کې هم قرآن مجید چې دی انفرادن اورولی دی. جی شاباسي. خاص تاسو نوم دی ګله؟ عدنان جی. عدنان خدای ته وایي چې څومره وخت کې تا د قرآن شریف یاد؟ جی 2 کالو کې. 2 کالو. نو اخیری مونږ ته سورت وایي د قرآن مجید اخیری سورت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءالله. او د سکول سبق وای؟ او جی په سیم کلاس میټریک یو جی. او جی نو د قرآن مجید یادول اکثر الکان وای چې یاره مونږ چې د سکول سبق وای نو قرآن مجید سبق دا مونږ ته ډېر ګران دي. نو دا صحیح خبره کې غلطه؟ نه جی درو وای بس صحیح دي، زمونږ دواړه ویلی شو. او جی ماشاءالله. عاصم صاحب را سره ناست دی. عاصم صاحب تاسو ته هم مبارک شه ډېر دا کوم خوشحالي چې راغلی دی باره کې څه وایي؟ ټول اول خو ستاسو د راتګ الله رب العالمین خپل دربار کې قبول کړي او ستاسو ډېر شکریا ادا کوم. دا زمونږ مختصرا طور باندې خبر عرض کوم چې دا زمونږ نگران دی زمونږ د ادارې مفتی ابوبکر صاحب الله رب العالمین په ژوند کې برکت واچوي. دا په زما ته الله رب العالمین په یو ورځ باندې 2 خوشحالي راکړې وي. هغه زه تاسو ته عرض کوم ستاسو د دې میډیا په وساطت سره. هغه دا چې په 8 फरवरी 2022 باندې زه په کراچۍ کې وم. هلته راته وایي قبول ہے چې هغلته راته څنګه خوشحالي راکړه. دلته راته مفتی ابوبکر صاحب رنګ راکړو چې مبارک شي جي د امامت خلکو ته بوج وي جي. الحمدلله زه په خوشحاله یم د مفتی ابوبکر صاحب په نگرانۍ کې زما دلته امامت وشوم په هغه ورځ باندې. د هغه وخت نه تر دې وخته پر الحمدلله رب العالمین زمونږ د حاجي صاحب نه د علاقې مشران دي تقریبا دی د وینا مطابق 70 سال وشو چې زمونږ د دې علاقې د عمر خیلو د دې مسجد میا فاروق شاه په تاریخ کې یو حافظ قرآن د دې ځای نشته. امام راغلی دی حافظ کړی د ځان سره بوتلی افغانستان نه وزیرستان نه مختلف علاقو نه. خو الحمدلله زموږ د علاقې دپاره دا فخر دی او په دې خوشحاله یو چې دې علاقې ته الله رب العالمین 3 حافظ القرآن ورکړه. هغه په دې صورت چې دی الحمدلله ورسره 15 سپارې چې دی هغې اورولیم دي ما سره په ګردان کې په دور کې. او دین علاوه دی په تراو کې الحمدلله یو خوی د طلبه کرامو ځان له ختم دی ما سره په خپل مین ختم کې چې مقتدیانو ته کم ختم کې تراو کې هغې کې الحمدلله سپارې ویلي دي. دلته چې کوم ماشومان در سره نورې په ناظره باندې سبق وایي نو هغې څه ټایمونه راځي؟ هغې د 3 بجو نه حاضري ده جي. 2 غنټې زمونږ 1.5 غنټه زمونږ ناظره ده او تقریبا 2 غنټې زمونږ د قاعدې جوړیږي. او د حفاظو چې کم ټایمونه دي په دې وخت کې د سکولونو وختونه لږ زیات شوي دي نو 2.5 زمونږ حاضري ده او ماسخوتن مونږ سره زمونږ چوټي وي جي. اکثر مور او پلار داسې وي چې یاره بچو له ټیوشن خو ښه په شوق باندې نیسي
نو داسې پکار ده چې دا ماشومان د قرآن مجید سبق له هم په ټیم را لېږي. یاره جی بس دا قدردانی ده چې الله رب العالمین چاته نصیب کی ده د قرآن مجید دا قدردانی ده. که تاسو د قرآن او د اسکول سبق کمپیریزن کوئ مشابهت کوئ نو دا یو خبره داسې ده چې دی کې قرآن ته زموږ توجه پکار ده. لکه اوس مونږ زموږ د علما کرام مفتی صاحب نگران صاحب ناست دی د دې دوران د خبره مناسب هم نه ده خو دا خبره داسې ده چې یوازې مونږ قرآن مجید ته وخت ورکو او بیا ډېر وخت اسکول ته نه ورکو نو دا هم صحیح نه ده. نه دواړه وایه دنیا او آخرت دپاره دواړه به ځان ته برابري د اسبابونه به انکار هم نه کړي نو دې طریقې سره قرآن مجید هم شو او ورسره اسکول هم وایه او دا غلطه خبره چې څوک وایي چې د ماشوم باندې بوج راځي قرآن مجید وایي حفظ کوي 15 سپارې 10 سپارې 20 سپارې یادې شوې او د دې نه پس چې د اسکول هم ټیوشن هم د ټیسټونه دي پرچې دي نو دا غلطه خبره بالکل په قرآن سره په دماغ بوج نه راځي. دا شفا له دې الله شفا ورکړي. قدرمنو څنګه چې ما درته وختي ویل چې نور محمد صاحب اکثر جرګو مرکو کې وي او اکثر چې کم دی په جلسو کې وي او د دې قوم دپاره چې کم خواري محنت کوي د دې قوم دپاره چې کم هغه تګ او دو کوي یقینو که د چا نه پټ نه دي. نو نور محمد صاحب زه هم په خیر علي وایو. السلام علیکم نور محمد صاحب. وعلیکم السلام صابر جان بھائی په خیر علي. نور محمد صاحب نن ډېر د خوشحالۍ ورځ په مخ باندې د ګوره ډېر نور وینم یقین وکړه نو څومره خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله په خپل ژوند کې په دې 40-45 عمر کې ما 40-45 سال عمر دی خو دومره خوشحالي ما ته چرې نه ده محسوس شوې چې نن ما ته دومره خوشحالي محسوس شوه او زه ډېر مطمئن یم چې دا بچي ما بچي حافظ القرآن شو دا د ما بچي د حافظان شو د ما په مسجد کې نور لګیا دي حافظان کېږي خو زه خاص کر د ابوبکر صاحب د مولانا ابوبکر صاحب شکریا ادا کوم چې د 2-3 کاله کې د مونږ د محلې سره د مسجد سره ډېره خواري کړې ده. بیا کاری اسم صاحب راوستو کاری اسم صاحب چې پرې 2-3 کاله کې کم محنت کړې دي که کم بچي سبق له نه دی راغلی هغه بچي پسې کور ته تللی دی خو د مسجد ته راوستی دی صحیح او بار ورپسې تللی دی خو د مسجد ته راوستی دی مور پلار ته ولا دا ویلي دي چې ګورئ ملت او غیال او دغه ښه په شوق لیږئ او جومات ته تاسو نه رالیږئ نو دی تللی دی. زه خاص کر د دې شکریا ادا کوم چې دې بچو سره څونه خواري کړې ده او لګیا ده کوي خدا محنت دی او دا محنت چې کوم دی دا د مولانا ابوبکر صاحب دی دا محنت کړی دی او دا د کاری اسمې کینولې دی په دې جومات کې الحمدلله دا د مونږ پیل حافظان دي 3 دا پیل حافظان دي چې دا اوته خدا ما د پاره د خوشاله ډیر غټه خبره ده دومره د خوشاله خبره ده چې زه د خوشاله نه پجامو کې نه ځایږم خو ما خو ته اخلاص چې ما ته په خپل جون کې د ټولو نه غټه خوشحالي ده چې د مونږ په مسجد کې ختم شو حافظ القرآن پیدا شو نور به مزید پیدا کیږي ان شاء الله او په دې مسجد کې چې څونه حافظان حفظ کوي یا ناظره وي هر څه چې کوي کنه دا ټول د ما بچی دي. ما ورته دام ویلي چې بچو تکړه شي سبق ووایي دا نه دا څنګه چې د ما خپل بچي دي دام د ما بچي دي دا ما د پاره د خوشحالۍ او د فخر خبره ده چې د ما په مسجد کې فخر حفظ کیږي ختم کیږي ان شاء الله چې دی ختمونه کوي موږ ورته شان دي کوو دی ان شاء الله مخکې خوشاله طرف ته به راولو. خو زه بیا هم د کاری اسم صاحب شکریا ادا کوم چې دی ډېر محنت کړی دی او کوي لګیا دی او د شاګردانو لدیم الله رب العالمین په دې قرآن کریم ویلو باندې د عمل کولو توفیق ورکړي او دا د اس کلم دی نه وي چې موږ حفظ وکړو بس موږ په آرام کینو نه دې سره لګیا اوسئ دا سبق بار یادوئ د علم کوشش ور سره وکړئ چې عالمان شئ که زه د خپل بچي ته مې دا نصیحت دی او دې بچو ته مې دا نصیحت دی په د ټولو نه غټ خواهش مې دا دی چې د ما په دې محله کې حافظان ډېر شي عالمان ډېر شي د ما د خپل زوی معلم شي بس دا د ما دپاره د خوشحالۍ خبره ده. زمونږ د طرفه درته هم ډېر مبارک شه ډېر مبارک شه. ستاسو نوم دی ګله؟ ابوذر. څومره وخت کې دې ختم وکړو؟ په 2 کالو کې. نو د قرآن شریف د 10 سورتونو کې لومبۍ سورت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما شاء الله ستاسو نوم دی ګله؟
محمد سعد. محمد سعد هم د دې اوسیدونکي تازه خیر. تازه خیل وي. دا راته وایي چې د قرآن شریف د لس سورتونو کې دویم نمبر سورت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. ماشاءالله ماشاءالله. قدرمنو دا د جنت ټیکداران دی وي دی به د یو حافظ به لس کسان هغه به وځي چې چا باندې دوزخ واجب شوی وي. دا جنت ټیکداران دی او په دې باندې مونږ چې کوم دی نو فخر کوو او بېشکه فخر به وکړو. دلته یو ملګری هم راغلی دی مبارکې له راغلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ نوم مو څه دی؟ ملک فیصل. مبارکې له راغلی. چا له راغلی؟ بمبر صاحب له راغلی او بس د په بچو باندې الله تعالی د غاړه خلاص کړه. واه واه. دا یو انسان سره دغه وی کنه. بالکل. هغه شرط بمبر سے پورا کوجی. صحیح صحیح. خوشاله دي خیر. ډیر مزیدار ډیر مزیدار. تاسو بخپلو بشو باندې کوي ان شاء الله لازمي. تاسو نوم دی؟ ما شاه زمان نوم دی ملمه مرین راغله. مرین راغله. مبارکه راغله. مبارکه راغله. چاله راغله؟ منبر سیب منبر سیب. نو سبب ویل غواړي منبر سیب ته بسوي چې بشي باندې سونه خوشاله. بس الله دې وته دا خوشحالي دغه کی او الله دې مونږ تم دغه راکی چې زمونږ بشیم دې سي دغه شي لکه دوی چې اسم روح دغه. نو قدرمنو ګنټي ولا هم راوړی دا دی به ورته ګنټا شي تاسو ته بدیو خو یو مونږ لرا کې ایجاد چې هر چرته وسلام خوشاله ساته تل ویلوسی تل الله پامان.